سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ جوړ باسته او صحت او د عافیت جامې پر تن ولرئ. که څنګه کولی شو چې خپل ټلویزیون چینلو ته کوډ ورکړو، یو مخفي کوډ ورته ورکړو چې هغه چینل چې تاسو ورته کوډ ورکړئ هغه څوک نشي لیدلی ملګرو. او بل څنګه کولی شو چې ریسیور ته کوډ ورکړو چې زموږ ریسیور کې څوک ګوتې نه شي وهلی، یا ورته چینل نشي ډیلیټ کولی، یا ورته مطلب نور سیټینګ نشي کړی ریسیور ته. دغه دوه طریقې درته ویډیو کې وښایم. ویډیو راسره تر پایه وګورئ تر څو دغه طریقه په ښه شان زده کړئ. نورې به هم تاسو ته په دې ټلویزیون باندې نورې ویډیوګانې هم جوړوم. کوم سیټینګونه چې ټلویزیون کې ترسره کېږي هغه به تاسو ته در زده کوم ملګرو. راځئ چې دغه طریقه ورته وښیم. دغه دوه چینلونه ما کوډونه ورکړي دي. دا چې زه کوډ ورته خلاص نه کړم هغه چې دی نه چالانېږي. ګورئ کله چې زه ورته کوډ ملګرو خلاص کړم هغه چالانېږي، او کله چې ورته کوډ ما نه خلاص کړی هغه نه چالانېږي. ګورئ ملګرو دغه دی ما ورته کوډ خلاص کړ. دا چې دی هغه کولاو شو ملګرو. ګورئ دا بل چې دی زه تاسو ته وښایم نور ټول خلاص دي. ګورئ ملګرو کله چې تاسو اړوو هغې نه وروسته بیا تاسو نه کوډ غواړي. ګورئ دا بیا یو ځل کوډ شو ملګرو. ګورئ زه دلته بیا کوډ خلاصوم. دغه دی دا چې دی شروع شو. دغه ملګرو دغه ته هم کوډ دی، دا هم تاسو ته خلاصوم د کوډ څخه. ګورئ دا هم خلاص شو. دغه طریقه باندې تاسو څنګه کولی شئ چې راشئ او دغه کوډ ټلویزیون ته ورکړئ او ریسیور ته هم ورکړئ. راځئ ملګرو تاسو څه طریقه وښایم. تاسو باید ریموټ کې مینو بټن باندې کلیک واخلئ. کله مو چې مینو بټن باندې تاسو کلیک واخیسته ملګرو تاسو به دلته په دې برخه کې داسې به څنګ بټن باندې کلیک واخلئ، داسې به راشئ ملګرو. کله چې داسې راغلی د ټلویزیون نښان چې دی دا ریموټ چې ورته نیول شوی دغې باندې به کلیک وکړئ. دلته به چېرته لیکلي دي ټي وي چینلز دې باندې چې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. اول دغه طریقه وښایم چې کومه طریقه باندې تاسو ټلویزیون چینل کوډ کولی شئ. د ریسیور کوډ وروسته تاسو ته زه وښایم ملګرو. په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. کله مو چې دغه چینل ټي وي چینل هغه لاندې راواسته ګورئ ملګرو دغه په اوکې بټن به کلیک واخلئ. ګوره زما ریسیور ته هم کوډ دی، څوک یې ګوتې نه شي وهلی تر څو زما ریسیور کوډ یې نه خلاص کړی. زه ریسیور ته کوډ خلاصوم. ګورئ ملګرو دغه دی ریسیور ته ما کوډ خلاص کړ. اوس بیا هم ریسیور ته کوډ خلاصوم. دغه دی ملګرو دا دوه چینل چې ما کومې کوډ کړي دي دغه دي. ګورئ یو چې دی دا لاندې دا کوډ علامه ورته شته دی، قلف علامه ده ورته، یو فضا ده یو چې دی موجود. دا دواړه ما کوډ کړي دي، نورې کوډ نه دي ملګرو. دغې تاسو څنګه کوډ ورکولی شئ ملګرو. ګورئ تاسو ته زه یو بل ټلویزیون کوډ کوم، د شمس په نامه ټلویزیون تاسو ته کوډ کوم ملګرو. دغلته به تاسو په ریموټ کې د څلور بټنه کې کاږئ. ګورئ ملګرو کله چې تاسو په ریموټ کې څلور بټنه کېښکاږله هغه کوډ به تاسو ورته ورکړئ. کوم کوډ چې ملګرو ستاسو په ریسیور لګېدلی دی، څلور تکمه به بټنه به کېکاږئ هغه کوډ به تاسو ورته ورکړئ چې په ریسیور لګېدلی. نو دا کوډ زه ورته ورکوم. ګورئ ملګرو دا څلور تکمه خلاصه شوه. لاک هلته تاسو ته ښکاري لاک خلاص شو ملګرو. ګورئ زه راځم او دغه لاک بیا اوکې کلیک اخلم. اوکې مې کلیک واخیسته دې ته هغه کوډ ولګېده ستاسو چې کوم په ریسیور باندې. ګوره هغه کوډ ته لګېږي کوم چې په ریسیور باندې هغه کوډ ته ټلویزیون ته لګېږي. ګورئ ملګرو تاسو ومنئ دا تاسو ډیلیټ کولی هم شئ ملګرو. په لومړۍ تکمه به کلیک واخلئ په اوله باندې. ګورئ ملګرو نه ډیلیټ باندې نشان راغی. تاسو دا کولی شئ ډیلیټ کړئ. په اوکې باندې به کلیک واخلئ ریموټ کې او تاسو به دا ډیلیټ کړئ ملګرو. دغه طریقه باندې تاسو چینل ته کوډ ورکړئ. کوم چینل چې ستاسو غواړئ چې کوډ کړئ هغه ورته کوډ کولی شئ. بېرته به مینو باندې کلیک واخلئ ملګرو. نو مو چې کلیک واخیست تاسو اوس راځئ ریسیور ته څنګه کوډ ورکړو. تاسو به په دې څنګ بټن باندې داسې کلیک واخلئ ملګرو. داسې به راشئ په دغې کړۍ غوندې نښان باندې به کلیک واخلئ. دلته به لاک کنټرول به راشئ ملګرو. داسې به تاسو وخیږئ لاک کنټرول دغه دی. د لاک کنټرول باندې به اوکې باندې به کلیک واخلئ ملګرو. اوس ما کوډ چې زوړ دی هغه ما ورته ورکړم. مینو لاک آن دی او چینل لاک هم آن دی. تاسو دا اف کولی هم شئ چې کوم ملګرو تاسو کوم ته ورکړئ. ګوره دا زه اف کړم دا ملګرو چې مینو نه خلاص شو کوډ لرې کېږي. خو تاسو غواړئ چې دواړو ته په یو وار باندې کوډ ورکړل شي نو تاسو به راشئ ملګرو چینج پاسورډ باندې به کلیک وهلی. دلته تاسو ته ملګرو نوی پاسورډ راځي خو که دلته تاسو یو ځل ورکړی وی به چینج پاسورډ باندې کلیک اخلئ. اوکې ما کلیک واخیسته ملګرو. تاسو چې هغه زوړ کوډ تاسو ورته ورکړئ. زه زوړ کوډ ورته ورکوم. یو ځل بیا تاسو طریقه وښیم. ما یې د زوړ کوډ ورته ورکړه. اوس راځم نوی کوډ ورته ورکوم چې کوم نوی کوډ چې زه ریسیور ته انتخابوم هغې باندې زه کلیک اخلم. تاسو ملګرو په دغې نوي کوډ
به داسې ورکوي، اول به زوړ ورکوي بیا به نوی ورکوي، بیا به کنفرم پاسورډ ورکوي، مطلب بیا به تاسو همغه نوی چې کوم ورکړی هغه ورته ورکړئ. ګورئ ملګرو زموږ کوډ چې دی اوس بدل شو، په دغه طریقه باندې تاسو څه کوئ ریسیور ته هم کوډ ورکولی شئ. ګورئ زه بیرته زما چینل کوډ کوم چې پخوانی و هغې باندې زما چینل نه خلاصیږي. ګورئ هلته راته لیکي چې تاسو کوډ غلط دی، که دا اوس نوی مې ورکړه په دغې باندې زما چینل خلاصیږي. ګورئ ورته زه به دې نوي کوډ باندې چینل خلاصولی شم. تاسو فکر شته ملګرو، دا ګورئ ما نوی چینل په نوي کوډ باندې خلاص کړه دغه چینل. په دغه طریقه ملګرو تاسو کولی شئ چې تاسو خپل ټلویزیون ته کوډ ورکړئ، هغه چینل ته کوډ ورکړئ کوم چې تاسو ملګرو غواړئ چې بند پاتې شي، او هغه ریسیور ته هم ورکولی شئ. نورې طریقې هم تاسو ته وښیم ملګرو. که زما ویډیو مو خوښ شوي حتما زما یوټیوب چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو دغسې نوې ویډیوګانې تاسو ته زه نشر کړم. ټي وي په اړه مختلفې ویډیوګانې ملګرو په یو پلی لیست کې درته وړاندې کوم، هغه پلی لیست تاسو ته زه جوړوم. لومړی ویډیو مې دا ده، وروسته تاسو ته مختلفې ویډیوګانې د ټي وي په اړه جوړوم ملګرو. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.